که د سپین داغونه ستاسو په مخ باندې وي یا ستاسو د ماشومانو په مخ باندې وي یا را روان وي پې، نو دې ته هرګز تاسو ته پریشانه کېدل نه دي پکار، ځکه چې دا ډېر زر ختمیږي که چېرې تاسو ورسره دغه شان طریقه وکړئ کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم. او دا داغونه د څرمنې د خشکۍ نه راځي او کله چې څرمن خشکه شي نو هغې ته نمي ورکول ضروري دي چې دا ورسره بیا ختمیږي. او زیاتر د ماشومانو په مخ باندې وي یا د هغه چې کوم ورمیک او سټ دی په هغې باندې وي یا دا په لاسو باندې هم کېدی شي. نو کله هم که چېرې ستاسو په مخ باندې وي یا ستاسو د ماشومانو په مخ باندې وي یا په سټ باندې وي یا په ورمیک باندې وي یا تر دې چې په لاسو باندې هم وي، نو دا د څرمنې د غوړېدو سره ختمیږي. که چېرې تاسو سره ګلیسرین یا بیسلین وي نو په هغې باندې تاسو غوړوئ نو د هغې سره ختمیږي. او که چېرې تاسو سره دا هم نه وي نو هر قسم تیل چې ستاسو سره په کور کې وي په هغې باندې تاسو غوړولی شي د ورځې 2 ټیمه او دا د وخت سره بیا ختمیږي. او دې ته موږ په میډیکل کې پیټریاسس البا ویلی شو او دا اکثر په دې وخت کې راځي. نو تاسو خپل څرمن هم د دې نه بچ کړئ او د خپلو ماشومانو څرمن هم د دې نه بچ کړئ چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو چې کومه څرمن ده په هغې باندې به بیا دا نه راځي که چېرې ستاسو خپلې څرمنې ته نمي ورکول شروع کړل په تیلو سره.